سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ او جوړ به وئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دغه ویډیو کې ملګرو د سیلیا مایننګ اپلیکیشن چې موږ ډېر وخت مخکې په خپل یوټیوب د دغه ویډیو خپاره کړه چې دغه کې به موږ مایننګ کوو. دغه اپلیکیشن هم نور د لانچ کېدلو په درشل کې ده او خپل ټوکن نور لانچ کوي. فعلا د دغه کلایم او وډرا شروع شوي دي. نو په دغه ویډیو کې تاسو ته د سیلیا ټوکنو کلایم او وډرا کول وایلټ ته او همداشان چې څه نرخ لري، څومره نرخ یې ده، په دغه هم تاسو ته معلومات درکوم. نو راځئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ملګرو، د سیلیا ټوکنو د کلایم کولو لپاره موږ دا کار د سیلیا ټوکنو د رسمي بوټ د لارې کوی شو چې سیلیا ماین په نوم ټیلیګرامي بوټ ده. دغه بوټ آی ډي زه تاسو ته په خپل ټیلیګرام چینل کې ږدم. ټیلیګرام چینل کې په هغه آی ډي کلیک کړئ، دا بوټ تاسو ته واځي. او که زموږ ټیلیګرام چینل کې جوین نه یې، لینک یې تاسو ته لومړی کومنټ او ډسکرپشن کې ږدم. نو دا بوټ تاسې راغلی ملګرو، بوټ به دلته لانچ اپ به ووهئ او دا به را سټارټ کوي. صحیح ده. دلته به اوس موږ خپل اکاونټ ته د سیلیا ننوځو، خپل ټوکن به کلایم کوو. همداشان چې څومره ارزښت لري هغه هم موږ دلته کتلی شو. ښه نو ملګرو، بوټ ته چې داخل شوئ دا ډول صفحه ده. دلته به موږ ملګرو خپل د سیلیا مایننګ چې به کوم ایمیل جوړ کړي هغه به ورکوو. د دوم ځای کې به خپل هغه کوډ ورکوو او خپل د سیلیا اکاونټ ته ننوځو. زه مثالا راځم دغه دواړه اوس ورکوم. دغه دي دا چې مو ترسره کړو، دلته ګورئ ساین ان باندې به کلیک واخلو او دغه د زموږ د سیلیا اکاونټ ته داخل شو. نو څنګه چې دلته ګورئ ما سره 940 سیلیا ټوکن دي چې ما مایننګ کړي وو، چې دا ما ته دلته وایي چې معادل د 50.1 ډالرو ده، چې البته دغه اصلي نرخ نه ده. اصلي نرخ یې وروسته د لانچ معلومیږي، خو دغه فعلا هغه لومړنی نرخ ده. نو اوس دلته راځو چې څنګه به خپل ټوکن وډرا کوو له دې څخه او څنګه به خپل ټوکن کلایم کوو. دې کار لپاره ملګرو دلته ګورئ، دلته هم کلایم آپشنز ته او دلته هم کلایم سیلیا چې په هر یو تاسو کلیک کوئ. زه په کلایم سیلیا کلیک کوم. دلته دا ډول یو صفحه راځي. دا ډول یو صفحه راځي ملګرو. په دغه ځای کې به تاسو څه کوئ، د خپل وایلټ ادرس به ورته ورکوئ. وایلټ به د کوم وایلټ ورکوئ؟ میټاماسک، ټرست وایلټ، دغه ډول وایلټونو ادرس به ورکوئ. د دې کار لپاره مثالا زه راځم ټرست وایلټ تاسو ته ښیم. ټرست وایلټ یا ملګرو میټاماسک ومې ویل چې هر یو فرق نه کوي، تاسو به صرف د وایلټ ادرس ورکوئ. مثال زه ټرست وایلټ ته راغلم، غواړم د دې ادرس ورکړم. دلته به لاندې راشو، دلته ګورئ مانیج کرپټو آپشن، په دې به کلیک کړو. دلته به سیلیا ټوکن اضافه کړو. دلته به دا جمع نښه باندې کلیک کړو ملګرو. او دلته دا ګورئ ایتریوم، په دې به کلیک کړو. دا به په BNB سمارټ چین باندې کیږو. چې دا مو کېښود، دلته به دا پیسټ آپشن ووهو، دغه ډول یو ادرس به پیسټ کړو. دا ادرس هم زه تاسو ته ټیلیګرام چینل کې ږدم. دا ادرس به کاپي کړئ، دلته به پیسټ کړئ. دا ګورئ سیلیا سمبول او هر څه په خپله راځي. چې دا کار مو وکړو، دلته به امپورټ آپشن ووهئ. نو دغه د سیلیا ټوکن زموږ وایلټ کې په کامیابۍ سره ایډ شول. نو چې دا کار مو وکړو، اوس به ملګرو د دې ادرس راواخلو، د وډرا لپاره به یې سبمیټ کړو. په ریسیو آپشن باندې به کلیک واخلئ. دلته دا ډول یو ادرس راځي، دلته به په کاپي کلیک کړئ. دا چې مو کاپي کړو، بیرته ځو ټیلیګرام ته، سیلیا مایننګ ته. ښه نو ملګرو، بیرته ټیلیګرام صفحې ته راغلو. دلته تاسو ته دا ډول یو صفحه درکړي. دلته تاسو ته په خپله هم ویلی سي، دلته تاسو د خپل BNB سمارټ چین ادرس واچوئ. په دې آپشن به کلیک کوئ، دلته به خپل BNB سمارټ چین آپشن ورکوئ، ادرس ورکوئ او دا لاندې آپشن به ووهئ. دا چې مو ووهه، تاسو ته دا ډول یو صفحه راځي. دلته وایي چې تاسو دغونه مقدار ټوکن دی او دغه تاسو ته کلیم کیږي. په لاندې آپشن باندې به کلیک کوئ، چې دا مو کلیک کړه، ستاسو ټوکن کلیم کیږي. او چې کلیم شو، تاسو ته دغه ډول یو لیکنه راځي چې ستاسو ټوکن کلیم په کامیابۍ موږ ته راورسېده. او همداشان کله چې ملګرو ستاسو دا ټوکن ستاسو وایلټ ته ورسېږي، تاسو ته د ایمیل د لارې دی خبر درکوي. دا ګورئ دلته ښکاره لیکلي دي چې مثالا دغه کلیم ستاسو چې ده دا پروسس کې ده، او چې کله تاسو ته ورسېد موږ د ایمیل د لارې خبر درکوو. نو دغه به بیا ستاسو وایلټ ته ورسېږي او تاسو ته به په ایمیل هم خبر درکړي. او کله چې سیلیا ټوکن لانچ شول، تاسو بیا کولی شئ چې د خپل ټرست وایلټ څخه هغه یو صرافۍ ته ولېږئ او هلته یې نرخ کړئ، چې په هغې اړه به هم موږ بیا ویډیو جوړو. نو دغه ملګرو زموږ ویډیو د سیلیا ټوکنو کلایم او د سیلیا ټوکنو وډرا. هیله ده ستاسو د خوښې وړ